د نن چهارشنبې مهم خبرونه. د سالنګ لوی لارې د بیا رغونې چارې بشپړې او د اسلامي امارت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو له لوري د تګ راتګ پر مخ پرانیستل سوه. اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند وایي د سالنګ لار به پلازمینه کابل د شمالي ولایتونو ترڅنګ د سویلي او منځنۍ اسیا په نښلولو کې هم مهم رول ولوبوي او اسلامي امارت هڅه کوي چې د سالنګ د دوهم تونل د بیا رغولو کارونه هم پیل کړي. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هیواد ته د ترکیې د علماو پلاوي سر لیدلي. په دې لیدنه کې یاد پلاوي د ازادۍ ترلاسه کولو په مبارزه کې د افغانانو قربانۍ او لاسته راوړنې یې ستایلې دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په لیدنه کې پر دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو خبرې کړې دي. د اوبو او انرژۍ وزیر وایي د دشتي الوان تر ارغندې پورې د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي د تمدید پروژه به رسما سبا ته پرانیستل شي چې له بشپړېدو سره به یې له ترکمنستانه افغانستان ته 1000 میګاوټه برېښنا وارده شي. د روسیې ځانګړی استازی ښاغلی کابلوف وایي که هر هیواد له افغانستان سره مشکل لري کولی شي افغان حکومت سره یې د دوه اړخیزو اړیکو له لارې مطرح کړي. د شبرغان د افغان غاز تصدۍ ریاست وایي د شبرغان د غازو له 40 نفتي کوهیانو څخه په ورځ کې 650 او په میاشت کې 19500 متره مکعب غاز استخراجېږي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویان محمد حلیم رافي وایي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته هیواد کې 5.8 میلیونه برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. او وروستی خبر د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد له افغان کډوالو سره 6.8 میلیونه ډالر مرسته کوي.